زمونږ د هنیمون قصه خو بس یوه قصه ده. نو خبره دا ده چې دا اوس مې ویډیو جوړوله، نو هغلته لرې پابل بلډینګ کې یو کس ولاړ و. د هغه ځای نه سیل یې کوو چې زه دلته چیک کومه ویډیو جوړومه. خبره دا ده چې سړی هر وخت خو هنیمون ته نه ځي، نو په ژوند کې یو ځل یو دانه پیرټ هغه راغی. دغه ته یو توتي ده، تک شین. نه پوهېږم تاسو ته ښکاري او که نه، ما هم شین کمیس اغوستی او هوا هم ده. وګورئ بیرون څومره ښایسته موسم ده. نن داسې سم لمر راغلی دلته جرمني کې چې سم سړی غواړي بیرون چکر ته لاړ شي او یخ هم نشته. ګوره زه ټي شرټ کې راوتی یم او یخ مې نه کېږي، خو خبره دا و که نه، دې د لاسه ما غوښته چې ښایسته ولاګز جوړ کړم او تاسو سره شیر کړم. دې د لاسه دا ویډیوز نه ختمېږي، یا یو دوه درې ویډیوز نور هم پاتې دي. نو بس انشاءالله چې دا ختم